ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. داسې کسان مو لیدلی چې د معدې بدهضمي ولري؟ معده مې سوزش هم لري، ځینې وخت کې د شدید درد هم راشي، شپخانې ته یې وړم. نو هغې سره ما داسې سو لکه د ګاډي سړی یو موبلین بدل کړي، نو داسې د ما د اننه نوس را صفا. د خوراک له امله د معدې د بدهضمۍ نښې، ستونزې او علتونه کوم دي؟ د معدې له بدهضمۍ څه ډول مخنیوی کولی شو؟ د روغتیا او ژونده خپرونه د همدې موضوع په اړه ده. خواړه په معده کې له هضم وروسته په دریو برخو تقسیمیږي. دوی برخې یې له بدنه خارجيږي او یوه برخه یې د وینې له لارې بدن ته جذبیږي. ځینې وخت معده بدهضمه کیږي چې ګڼ او مختلف علتونه او ډولونه لري. په دې خپرونه کې د معدې د بدهضمۍ او خوراک په اړه خبرې کوو. یو شمېر کسان چې خپل خوراک ته پام نه کوي، تر اندازې زیات یا ناپاکه خوراکونه خوري، مختلفې صحي ستونزې ورته پیدا کولی شي. په دې اړه زموږ همکار محمد عارف رحیمي له څو کسانو او ډاکټر سره لنډې خبرې کړې. نوم در راته وای؟ صفی الله مې نوم دی شمالي. کوم وخت د معدې بدهضمي درته پیدا شوې؟ بدهضمي مشکلات دا و چې دې سره قبض کېدم، ګیس جوړېده، بیا هغې سره د دماغو پورې د سر رګونه ټول ونیول شي. دا صرف د تیزابت د وجې نه خاماګۍ چې ته کله خوري، دغسې به دا زړه بد څه ورسره هغه زیړوالی به و، زړه به د ګډوډ ورسره کېده. ځان معرفي کوي. سید قدرت الله یم، ولایت مو کونړ دی. بدهضمي ورته وایي. ته تکلیف لرې؟ معده مې هضم نه لري، بدهضمه ده. زه خپله معده مو پړسېږي، 2 کاله کېږي. د سره کوم تکلیف وي؟ معده مې سوزش هم لري، ځینې وخت کې د شدید درد هم راشي، شپخانې ته یې وړم. چې کله سرکړی شای وخورم، معده مې سوزش پیدا کوي، ناشبي بد لګي. واو ورځ ما مړې نه خوړلې، موټر اسنادو سم ګرځیدم، چې لاړم موټر کې کېناستم، ما ته یو قبلي راوړل، چای ته کېښوه، 2 مړۍ مو وکړې، زه موټ شوم. بیخي مې اشتها داسې شوه چې بېرته ما ګرځوله. ځان اورېدونکو ته ورپېژنئ؟ وکیل احمد لودین یم، د غزني ولایت. تا ته خپله کوم وخت د معدې بدهضمي پیدا شوې؟ مورجان هم وایي سوی هضمه ورته پیدا شوې وه. نښې څه شوې دي د بدهضمۍ؟ دغه د معدې قسمت یې دا انتشار کوو، دا درد یې یعنې ته مرۍ خواته، دلته په مرۍ کې دا شکایت یې لرو چې ترشي اوبه پیدا کېږي، قبضیت نه شکایت لرو، یو نس مې ډېر باد پیدا کوي، دغه مشکلات یې لرل. ډاکټر صاحب اورېدونکو ته ځان ورپېژنئ؟ زما نوم محمد شفیق صمد یم، د داخلي ناروغیو متخصص یم. د معدې د بدهضمۍ نښې نښانې کومې دي؟ معدې بدهضمي مختلفې نښې نښانې لري. د نس د پورتنۍ برخې نارامي کېدای شي په شکل د درد وي، په شکل د سوزش وي، ګاز و باد، نفخه. بعضې مریضان زر د مړښت نس د ډکوالي شکایت کوي. کېدای شي بعضې حالات کې درد ډېر شدید وي، بعضې حالات کې ډېر خفیف وي، بعضې حالات کې حتی مریض هېڅ درد ونه لري، نور اعراض هم کېدای شي موجود وي. ډاکټر صاحب قبضیت یا اسهال نه ورسره لري؟ په بعض حالات کې کېدای شي سوی هاضمې مریض د قبضیت نه یا حتی د اسهال نه شکایت ولري. کېدای شي دا دواړه شکله، یا قبضیت یا اسهال، یا بعضې وخت قبضیت یا اسهال هم مریض شکایت ولري. بیشتري کېدای شي رامنځته شي. د نس په پورتنۍ برخه کې درد، سوزش، د معدې پړسوب، ځینې وخت استفراغ یا زړه بدوالی، اسهال او قبضیت تر اندازې د زیات یا ناپاکه خوراک د معدې د بدهضمۍ صحي ستونزې دي. خو پوښتنه دا ده چې ولې یو شمېر کسانو خوراک ته د پام نه کولو له امله دغه صحي ستونزې پیدا کړي دي. موږ په هوټلو کې ډوډۍ خوړله، کور ته به نسو راتلی، نو موږ د هغې برداشت نه درلوده. لکه مثال پراټه سوه، ډوډۍ کتغ سو. اصلي علت دغه ناپاکه اوبه دي، خامه ترکاري ده یا خامه میوه چې ته مینځل کېږي نه هغه خوړل کېږي، بل لاس چې ونه مینځل شي سوی هضمې سبب کېږي. دا معدې ولاکه زه 2 ور 3 ور ډاکټرانو ته هم لاړم، دوا مې اخیستې دی، علت یې نه پوهېږم. یو تعداد کسان د خوراک له امله د معدې د بدهضمۍ د اصلي علتونو په اړه مختلف نظرونه لري. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر محمد اسماعیل وردک په وینا که نامینځلې میوې یا ترکارۍ او تیر وخته خواړه وخورو، معده مو میکروبي کېږي او خواړه نشي هضمولی. که تر اندازې زیات خوراک وکړو، په معده فشار راځي او خپله وظیفه سمه نشي ترسره کولی، د بدهضمۍ سبب کېږي. غذاګانې داسې ګډوډې وخوړل شي چې اول خواږه شیان وخوري، بیا وروسته غذایي مواد مختلف ګډوډ وخوري، بې نظم بې ترتیبه یې وخوري. هم
که غذایی مواد کیفیت خراب وي د بلې ورځې خواړه وي که میکروبي مواد توکسیک مواد مخکې نه میکروبونه په کې رشد کړی وي او غلطه توکسین تولید کړی وي دا که وخوري هم سبب دی تسمم غذایی کېږي کېدای شي چې معده کې تخریش او التهاب منځته راوړي یا کولمو کې اعراض علائم د معدې پر سره موجود وي. نامنځلې میوې معمولا سبزیجات ګندنه ګشنیز بعضې نور شیان چې خام خوړل کېږي پکې منځل شوي نه وي سبب د التهاب د معدې کېدای شي او سوی هاضمه منځته راوړی شي. پرخوري د هر شي لپاره یو اندازه تعیین شوې ده چې هغه مقدار کمتره له وخوري که زیاتره شي ته اندازې سرباری کېږي. سرباری چې شو توان د هضم او جذب نه لري فشار پرې راځي او ګاز هم ورسره تولیدېږي دا علتونه. درنو اوریدونکو تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. د خوراک له امله د معدې بدهضمي مختلف علتونه لري. که نظافت ته پام ونه کړو نامنځلې میوې او ترکارۍ یا تیر وخت خواړه وخورو نو په دې کې شته میکروبونه د معدې د بدهضمۍ سبب کیږي. بل ډیر خوراک یا سخت هضمه خواړه د بدهضمۍ سبب هم کېدای شي. خو خلک د معدې د بدهضمۍ پر مهال کومې کورنۍ درملنې کوي؟ هغه داسې وي هغه خپل کاپي جوړوي چې وره بغلې نظم به درته وکړو نو په هغه مطابق به تا د دوا در بوټي اوسې هغه به موږ ته راکول. دوه ټیمه مې وشکو نو هغې سره ما داسې سو لکه د ګاډي سړی او موبلین بدل کړي نو داسې د ما د اننه نوس را صفا سوځېدل به ورک سو. بیا د دغې بوټي موږ ته اندازه هم رسېد دا بوټی به چی شي زارالات والا بوټي هم پکې شته ده چې کور بم د چا معده خرابه شوه بدهضمي به ورته پیدا شوله بیا معنا ګلي خیره بادیان ورته جوش کړل ورشکل به یې یا سپرکه یا خاکشیر به یې ورکول سپغل یې ورکوو کله به یې چاته ګټه وکړه کله به یې نه کړه بدهضمي به نه ورسره کېده. کله چې ماته بدهضمي پیدا شوله یو په سفر کې یو هم دغسې کله نو کله مې دغسې غوړ یا ډېر هغه خواړه وخوړل شین چای به مې دغسې په لاس کې سره وموښلو مالګه او شین چای به مې سره ګډ کړل بیا به مې کپه کړل د اوبو سره دغه بدهضمي کموله. یو تعداد کسانو د معدې د بدهضمۍ په وخت کې مختلفې کورنۍ تجربې کړې وې خو د خلکو دا کورنۍ درملنې ګټې لري او که تاوان. مالګه ترکیب د تیزاب لري زیاته مالګه خوراک خپل مشکلات پیدا کوي تیزاب زیاتوي او ناهضمي پیدا کوي. شین چای چې دی دغه نارامي مریض ته پیدا کوي ګټه نه لري خصوصا که وچې وخوري یا غلیظ چای وخوري خوب یې کموي. ګل خیرو وي یا هر شی نور چې وي جوشاندې وي د عصري طبابت په چوکاټ کې کوم خاص رابطه نه ده معلومه. بعض کسان دي چې پولی نه استفاده کوي سمدلاسه تیزاب د منځه وړي 2 ساعت وروسته 2 چنده د اول وخت نه تیزاب زیاتېږي. پیغول خاکشیر دا طب نظر موږ په دې کې ریسرچ نه کړی ګټه تاوان معلوم نه دی. وینه خوشبویه خوشمزه او مشتهي شی دی کله چې مفید واقع شي. کاپایي خوراک له پودري خوري کې ګولې ته جوړوي نه دوست نه ولا شي نه مقدار ته نه ولا شي ونه خپل شي احتیاط شي ډاکټر ته لاړ شي هر شی چې پیدا کوي خوري ډیر کسان منځه وړي ډیر کسان ته پیدا په نقص کړي. د ډاکټر په نظر د معدې د بدهضمۍ پر مهال مالګه او شین چای ګټه نه لري. مالګه عادت کیږي او فشار لوړوي. بادیان او ګل خیرو په طب کې نه دی یاد شوي. تازه وینلی او نعنا ژوول یا په چای کې اچول ګټور دي. هضم اسانه کوي. مګر داسې کسان شته چې ځینو ټکو ته یې پام کړی د خوراک له سببه یې د معدې بدهضمۍ مخنیوی کړی. زموږ همکار لنډې پوښتنې ترې کړې. نوم د څه دی؟ ګلزای د کابل د ولایت. د معدې بدهضمي کله درته پیدا شوې؟ ما ته خو ان شاء الله ته اوسه نه ده پیدا شوی. څه رقم د پام کړی چې بدهضمي درته پیدا نشي؟ چې لاس مړی وخورم مړه کېږم اته مړی خورم په اندازه نه مریضېږم. د ما اوس بیخي عادت شوی چې 4-5 رقمه ډوډۍ خو زه خپل په اندازه مې ډوډۍ خورم ډېر شیان مې نه ده خوړی. ګټه یې څه وه درته؟ په اندازه چې وخورې ګټه کوي که ډېر وخورې تاوان رسوي بدهضمي درته پیدا کېږي. نوم دې راته وایه او تاسو کوم ځای؟ زما نوم مینا ده او د قندهار یم. د دې په خاطر چې څوک مو په کور کې د معدې په بدهضمۍ اخته نشي
کوم ټکو ته پام کوئ؟ دغه نکات ما عملي کوو چې لاسونه همیشه باید پاک ومینځو صابون سره، چې کله کوم شی خورو یا دغه ومینځل شي. ترکاري کور ته راوړو هغه موږ اول ښه ومینځو، په دغه پکې مالګه واچوو، بیا دې 10 دقیقې پرېږدو، بیا یې مینځو، بیا استفاده کوو یا خورو. هم میوې هم همداسې کوو، ښه ومینځل شي. تر وخته خوړه سره کم د دې نه څه ډول مخنیوی کوئ؟ خو باید دومره پوخ کړو چې هماغه ورځ یې وخورو، بیا پاتې شي، بیا هغه په یخچال کې کېښودل شي تر څو هغه خراب نه شي. اوبه جوشوو چې اوبه سړې شي، بیا څښو. ګټه یې څه ده؟ معدې د بدهضمۍ نه جلوګیري شوی. د دې لپاره چې تاسو په بدهضمۍ اخته نه شئ مخنیوی څه ډول کړی؟ مخنیوی موږ داسې کړی ده چې له ډېرو غوړو غذایي موادو نه استفاده کوو. داسې دا مشکل پیدا شوی، موږ په وخت سره ډاکټر ته تللي یو، تداوی مې زر شروع کړې ده، لا سوی ازمونه ده پیدا شوی. یو تعداد کسانو چې تازه میوې، ترکاری او سبزی پاک مینځلې او بیا یې خوړلې وې، څو ځله او کم یې خواړه خوړلي وو، له خوراک وروسته ژر ویده شوي نه وو، لږ ګرځېدلي او بیا ویده شوي وو، څو یې خواړه سم هضم شي. تر ډیره یې د خوراک له امله د معدې له بدهضمۍ مخنیوی کړی وو. په همدې هکله زموږ د همکار او ډاکټر صمد د مرکې پاتې برخې اورو. ډاکټر صاحب، دغه د معدې د سوء هاضمې او د بدهضمۍ نه څه ډول مخنیوی کولی شي؟ لارې چارې کومې دي؟ ښه لاره دا ده چې اول موږ د سوء هاضمې سببونه د مابین ایسو. مریض چې کومې غذاګانې چې هضم یې مشکل دی، لوبیا، دال، نخود یا سخت پروتیني مواد، دغه نه کمتر استفاده وکړو. بعضې مریضان دي چې د قبضیت حالت زیاتر دی، په هغو کې باید مریضان د ترکاري، میوه، سبزي نه زیات استفاده وکړو. د دې لپاره د قبضیت د رفع لپاره اسانتره لاره ده. د ډېرو اوبو څښل یا هم دا یو ښه لاره ده چې هم د غذا په هضم کې کومک وکړي، او غذا چې کله استفاده کوي په تکرار ډول کم استفاده وشي. د غذا نه 1 ساعت نهایتا 3 ساعته استراحت ونه کړو، یعنی یا باید مریض په حالت ناستي یا په حالت ګرځېدو او ورزش کې قرار ولري. نظافت د خوراک څومره په دې کې رول لري په مخنیوي کې؟ طبعا نظافت په ټول امراضو کې خاصتا په هضمي سیستم ناروغیو کې رول ډېر جدي او برجسته دی. کومې غذاګانې چې خام خوړل کې په پاک ډول پرېمنځل شي، د انټيسېپټیک موادو نه استفاده وشي، په مالګه کې پرېمنځل شي. سبزیګان یا ترکاري، میوې چې خام خوړل کې اکثرا دوی کولی شي په مالګه کې پرېمنځل شي او دغه نه استفاده وکړي. بل غذا باید تازه پخه شي او تازه وخوړل شي. د لاسو مینځلو کې چې کله تشناب ته ځي راوځي، باید په جدي توګه دوی خپل لاسونه په صابون او پاک اوبو باندې ومینځل شي. ښه به دا وي چې د پاک اوبو نه استفاده وشي. پاک اوبه څښل او پاک اوبه استفاده کول که څه د خوراک لپاره وي، که څه د لوښو ظرفونو د مینځلو لپاره وي، حتمي ده. که چېرته اوبه ناپاکې وي څه وکړو؟ که چېرې اوبه کاملا ناپاکې وي، دغه نه په هېڅ صورت استفاده ونه شي. کوشش وکړو چې اوبه پاکې ترلاسه کړو. که بیا داسې موږ مطمئن یو چې اوبه پاکې دي، یعنې اوسني حالت کې د اوبو کمبود سره مخامخ یو، بیا کېدای شي اوبه موږ جوش کړو، کله چې اوبه یخ شي بیا د استفادې وړ ګرځېدلی شي. ډېری ناروغۍ خصوصا د هضمي سیستم ناروغۍ نه موږ جلوګیري کړې وي. یو شمېر کسانو چې تر وخته خواړه نه وو خوړلي، تازه میوې، ترکارۍ او سبزۍ یې پاکې مینځلې او بیا یې خوړلې وې، تر اندازې زیات یې خوراک نه و کړی، لږ او څو ځله کم خوراکونه یې خوړلي وو، له خوراک سره یې پاکې او صحي اوبه څښلې وې، شحمي او پروتیني یا سخت هضمه خواړه، دال، لوبیا، نخود او نور حبوبات یې ښه پاخه کړي وو، له ډوډۍ وروسته یې لږ فزیکي فعالیت کړی وو یا څو دقیقې پلي ګرځېدلي او بیا ویده شوي وو، څو یې خواړه ښه هضم شي. نو د معدې د بدهضمۍ په شمول یې له نورو ناروغیو او صحي ستونزو څخه هم مخنیوی کړی وو. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند دا خپرونه زموږ همکار محمد عارف رحیمي د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې لیکلې او جوړه کړې وه. زموږ دا او نورې ټولې ښوونیزې خپرونې په تجلا ټکي AF انټرنیټي پاڼه کې لوستلی او اوریدلی شئ. که ستاسو په سیمه کې کوم روغتیایي مشکلات وي، غواړئ چې خپرونه درته پرې جوړه کړو، نو زموږ له همکارانو سره د ټلیفون په دې شمېره خبرې وکړئ: 0 240 150 01.